تازه او نوې خبر د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانی توپ اچونکي عمر ګل وایي چې زه افغانستان ته ځم خو ولې او څه وخت دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانی توپ اچونکي عمر ګل وایي چې که چېرته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې داسې روزونکي وي چې له هغوی سره په خبرو په اسانۍ پوه شي نو ښایي ډېره ګټه وکړي عمر ګل چې اوس مهال په امریکا کې دی او هلته په یو لیګ کې لوبي کوي د وی او ای پښتو وی پاڼې سره په خپل مرکه کې د خپل ځان او کرکټ په اړه خبرې کړې دي او همداراز د افغانستان ملي لوبډلې په اړه هم غږېدلی دی عمر ګل وویل چې هر کله د لوبو لپاره ورته کابل ته د ورتګ چانس پیدا شو حتما به لاړ شي ځکه افغانستان یې ګاونډي هیواد دی او کرکټ د هغه مینه ده او هر ځای کې به د کرکټ لپاره کار کوي په افغانستان کې د چټکو توپ اچونکو په اړه هغه وویل چې پښتانه دواړه لوریو ته په بدني لحاظ ډیر تګړه وي نو دواړو لوریو ته شته خو په کار دا ده چې هغوی وتراشل شي هغه ویل چې افغانستان ته ډیر روزونکي راغلل هو هغوی انګلیسي ژبه نو پښتانه دواړه لوري ته بیا له نورو ژبو روزونکو سره یو څه ګرانه وي ورته خو که چېرته داسې کوم روزونکی راشي چې هغوی سره د هغوی په ژبه ښې خبرې وکړی شي نو ډیره به اسانه وي هغه همداراز دا یادونه هم وکړه چې لوبغاړو باندې باید ډیر کار وشي ځکه په یوه اونۍ کې څوک چټک توپ اچونکی نشي کیدی ځکه هغوی پرله پسې کار غواړي د دوی پوښتنې په اړه چې که تا ته افغان کرکټ بورډ د چټک توپ اچونکي روزونکي یا سلاکار په توګه بلنه درکړي چې هلته کار وکړي نو څه به کوئ هغه وویل چې اوس خو زه غواړم چې یو کال شاوخوا کرکټ وکړم خو که په راتلونکي کې داسې چانس راته پیدا شو نو حتما به افغانستان ته ځم او هلته به د افغان لوبډلې سره کار وکړم عمر ګل چې میډیم فاسټ توپ اچونکی دی اوس 15 کلن دی او هغه د خیبر پښتونخوا په پېښور کې زیږېدلی و په 2003 کال کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لومړی یو ورځنۍ او ټیسټ لوبه ترسره کړې وه او په 2000 کې بیا لومړی شلوریزه لوبه ترسره کړې وه هغه د پاکستان لپاره په 100 ټیسټ 110 ورځنۍ او 60 شلوریزو لوبو کې ګډون کړی چې په ټیسټ لوبو کې 130 په یو ورځنۍ لوبو کې 109 او په شلوریزو لوبو کې 15 لوبغاړي سوځولي نو دوستانو ستاسو څه نظر ده په کار ده چې عمر ګل راشي افغانستان ملي لوبډلې ته او کنه لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا او بل ویډیو د الله پامان